دلته په متحده عربي اماراتو کې زموږ د مسافرینو یو بل غټه ستونزه په حل کېدو ده. درته وایم چې کومه ستونزه ده، اول داسې وکړئ چې کوم څوک دغه ویډیو په فسبوک کې ګورئ نو حتما دغه پاڼه درسره فالو کړئ، کومه چې د احمد ټایمز نوی فسبوک پاڼه ده، او کوم څوک چې په ټیک ټاک کې ګورئ کمنټ ته لاړ شئ، هلته به لینک پروت وي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې د احمد ټایمز دغه نوی فسبوک پاڼه کې ما سره یو ځای شئ، ځکه چې پخوانۍ هیک شوې ده او ریکور کول یې شاید وخونیسي او شاید ریکور هم نشي. نو ځکه ما دغه نوی فسبوک پاڼه جوړه کړه. اوس راځو ستونزې ته چې هغه کومه غټه ستونزه ده چې په حل کېدو ده، د برېښنایي تذکرو. دلته په متحده عربي اماراتو کې د برېښنایي تذکرو ویش ډېر زر پیل کېږي، ځکه چې د افغانستان احصایې او ملي معلوماتو ادارې یو ټیم دلته راغلی دی د برېښنایي تذکرو ویش لپاره. فلحال ابوظبي په سفارت کې دی، نو انشاءالله ډېر زر به دوی په متحده عربي اماراتو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي. په دغه پروسه کې کم چا چې خپل ستړي ګللي دي د دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو، خاص کر زموږ مسؤلین کم چې متحده عربي اماراتو کې دي د دوی واړو څخه مننه کوو چې د ستونزې لپاره یې زر تر زر حل لار پیدا کړه، ځکه چې برېښنایي تذکرې په متحده عربي اماراتو کې نن سبا کم څوک چې ویزې لګوي نو په سلو کې د 80 سلنه خلکو څخه پوښتنه کوي او د دوی څخه غواړي. نو همدې له وجې چې دوی نشي کولی چې یو تذکره پسې وطن ته لاړ شي، نو مسؤلینو د دوی غږ واورېده او دلته یې د دې ویش لپاره زمینه مساعده کړه چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي. کله به دا ویش پیل کېږي دا به صرف په ابوظبي کې وي، که دوبۍ کې به هم وي. دغه واړه معلومات کومه ورځ چې د یادو تذکرو ویش پیل شي بیا به زه تاسو ته درکوم. سمه ده؟ مننه.